ورسکوان یم یاره زغر د بي ام سي ګیټ له ځانه ورسواله خیر خدای بس بي ام سي هسپتال په منټ کې ځانه ورسوه باید څه کیسه ده ته خو ماته ووایه خیر دی استازو انسیډنټ کړی دی ډېر سیریس دی زغر د راسه بي ام سي له دا څه وه زما زوی اکسیډنټ کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه په خیر شکر دی خیر په 15 کیلو برخ وته یاره برخ ختم شوی دی قربان ول رانسته یاره برخ خو ډېره ګرانه شوې ده زوړ مال له ما څخه ختم شوی دی نوی مال سبا نه بل سبا راوړم بیا بل سبا راشي بیا برادر و اچھا صحیح ده مننه کور ودان السلام علیکم وعلیکم السلام سیټه سړی مس سړی مست شه عثمان شکر دې شه خبر وار عثمان سیټ ګودام کې څو پارسل برا پرته سیټه شل پارسل برا پرته څو خو نه درغلی بری جغپور را لیدو پارسل برا غوښتل تاسو ورته وای ما ولته راځي بیا د سره کړه خو ده نه یا نه مانه درکړ ډیر ښه کار کړی سوري نه کی ولې سیټ ته نه خبر کذب خپل کار ډیر ښه پېژوي چا ته برم ورکو صحیح ده ولې سیټ هغه موږ زوړ ګراک دی د هوټل والا دی ضرورت یې ده هغه ته به ورکو یاره زه خپل کار ډیر ښه پېژنم ته مزدور یې خپل کار کوه بس ما به کار مړه لره خبره خو صحیح ده ولې نور کړی دی وجه خو راوشه ته نه خبر برا سیده موږ په یو سلاویار پیر راوړې ده دا ټیم سبا نه به سبا ورنه نور ګرانیږي په 210 کیلو دی حساب ورته وکړه ما ته په یو کلیک څو پاتې شي او یا 4 په یو کلیک را پاتې شي په دې وجه هغه د مال واخه قرار پېشتور کې کېږي خبره خو دې صحیح ده نو دا سړی خو ضرورت نه دا زموږ ته زوړ ګراک دی دته بیا ورکما یا مې ورکوي چې د خپل کار ډیر ښه پېژنم زه څه درته بس هغه وک دا مال جمع کېدنګ په دې لالچ باندې زه 15 پیسه با زیاتې برکټم دا زموږ نبی مبارک نه ده خوشا کړي ول دا ډیره سخته ګناه لري وایسه ته ما ته راشه د دکان کرایه د دکان بلان د دکان دغه شیان به زه لکیم خور کوم زه پوسم ما کار پوسم ته واخه دا پارسل برا پرته ده دا له موږ ته پښتو کې جمع که زه خپل کار ډیر ښه پېژنم په ګدان کې پټه په ګدان کې پټه کوه سم شابه بيدار شابه زه خو بيدار یو څه ته ما ته راشه څه نمبر د چار څنګه اولاد ده اوس یې کو اور زرداد و اورمه چیرې اوس کوانه ما یاره زغر د بي ام سي ګیټ له ځانه ورسواله خیر خدای بس بي ام سي هسپتال په منټ کې ځانه ورسوه باید څه کیسه ده ته خو ماته ووایه خیر دی استازو انسیډنټ کړی دی ډېر سیریس دی زغر د راسه بي ام سي له دا څه وه زما زوی اکسیډنټ کړی دی و په منډه راسه ډېر سخت سیریس دی اوس هسپتال درسم بي ام سي له و بي ام سي هسپتال ځانه اوس ورسوه د سیدر زما خالدونه وکړه ما چې څه کار دغه وکړي حفاظت یې وکړه زه د سیدر له خیر سیټ چیرې ځې بس په دکان باندې پام کوه زه په 2 منټ کې راځم ولې خیر دی و خیر دی یاره به ته په دکان کښېنه وه وای سوي چې دې تخماته ووایه هغه زوی مې اکسیډنټ کړی دی په هسپتال کې زه هغه زوی له ورځم شه و ورسه ګرد عمر به آرام پیسې پر آرامه لار ځي دا سړی مال جمع کوي په دا لالچ باندې چې زه به یې 15 روپۍ وګټم الله پاک درته راځي وبخښلې بالکل الله په خپل کارو ډېر ښه پوهېږي چې مال جمع کېده زموږ نبي مبارک نه خوش کړی مګر دغه سړي دا کار وکړي ته ورته وګوره دا د زوی یې اوس اکسیډنټ وکړ بس الله په خپلو کارو ډېر ښه پوهېږي توبه مې ده